اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو زده کوونکو، د سلام په وړاندې کولو سره موږ او تاسې چې تیرو درسو کې درسونه موږ لوستلي وو او نن کومه موضوع د درس ته چې موږ او تاسې لولو، نو غواړو چې د دوی ترمنځ یو اړیکه پیدا کړو. موږ او تاسې په تیرو درسونو کې د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ توپیر ولوسته، چې د هغه ډېر توپیرونه موږ ولوسته. د هغه د جملې نه موږ یو د تودوخې وه چې په عملي ډول موږ او تاسې ولیده، چې یو هم کاربن راواخیسته، بل هم یو فلزي سیخ راواخیسته، ټوټه د فلز چې وسپنه وه هغه هم راواخیسته، په بیکار کې هم اوبه ګرمې کړې، جوش هم ورکړه. کله چې اوبو ته جوش ورکړه، دواړه هم پکې ورښکته کړ. وهم کتل چې کاربن تودوخه انتقال نه کړه، هدایت یې ورنشه کړه. خو کله چې موږ میخ وګوت، میخ چې دی د یو ساحې نه د یو څوکې د عامه وسپنې نه بلې څوکې ده چې موږ په لاس کې نیولې وه، تودوخه یې څه کړه؟ انتقال کړه. چې دا یو توپیر و چې موږ په عملي ډول ولوست. بل توپیر دا و چې د ایشیدو ټکی و چې موږ او تاسې سلفر او پلومبیوم یا سرب هم په نظر کې ونیول، هغه هم وګتل. بل چې سرب زر ولې نشول او کله چې دغه ولیده سلفر ولیده، سلفر چې دی زر ولې شه. بل توپیر چې موږ او تاسې لرو چې نن یې وایو چې ډېر یو مهمه موضوع ده، هغه د برېښنا دی، د برېښنا توپیر دی. موږ او تاسې په تیرو درسونو کې لوستي وو چې فلزونه برېښنا تیروي او غیر فلزونه برېښنا نه تیروي. لکه موږ یو د بیلګې په ډول کوم برقونه چې زموږ او ستاسې د خونې ته راغلي، مکتبو ته راغلي دي، یا په ښارونو کې چې د یو ولایت نه بل ولایت ته، حتی د بهر هیوادونه زموږ هیواد ته چې دا برېښنا را انتقال شوې ده، دا په کومه وسیلې باندې ده؟ د اکسیجن د طریقه خو یې نشو، اکسیجن خو یې نشي کولی، نه ګازونه شي نه بل، خو هغه سیمونه دي چې سیمونه د څه دي؟ یا د المونیم دي یا د مس دي، چې دواړه فلز دي. دواړه څه دي؟ فلزونه دي. یعنی د المونیم یا مس دا دواړه څه دي؟ د دوی په واسطه باندې موږ د خپل په کورونو کې او په ښارونو کې په کلیو ته چې برقونه یا برېښنا چې غځولې ده، دا ټول چې دي د فلزونو په واسطه باندې تیره شوې ده. خو غیر فلزونه دا خواص نه لري. غیر فلزونه دا خواص نه لري، فقط د دې خواص دي. لکه موږ مثلا سلفر یو پوډر دی، غیر فلز دی. سلفر کولی شي چې برق دغه نه موږ یا د برېښنا موږ ترې انتقال کړو. موږ فکر وکړئ تار دی، تار چې اوس بې عملي موږ او تاسې یاد وګورو، تار دی. تار هم د دې وصل کړی دی سره، دا به د بټرۍ سره وصلو. آیا تار کولی شي چې برېښنا د یو ساحې نه بل ساحې ته تیره کړه؟ نه شي کولی. یا مثلا موږ او تاسې ګاز په نظر کې نیسو. موږ که چېرته د هوا په نظر کې ونیسو، هوا د مختلفو ګازونو څخه تشکیل شوې ده، چې په ده کې نایتروجن دی، اکسیجن دی، هایدروجن دی، نور چې دي د اوبو بخار دی، او نور کاربن دای اکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نور مختلف ګازونو نه تشکیل شوې ده. خو هیڅ کله هم نشي کولی چې دا ګازونه چې دی د یو ساحې نه بلې ساحې ته برېښنا انتقال کړه. که چېرته دا یې کولی شوی، نو ټوله دا دنیا به نه وه او دا به یو برېښنایي دغه به منځته راته، شارتي به منځته راتله. نو اوس راځو ګرانو زده کوونکو، ګورو چې موږ په تیر درس کې چې ولوستل چې فلزونه برېښنا تیروي او غیر فلزونه برېښنا نه تیروي. دغه درس موږ او تاسې په عملي ډول
لولو چې موږ او تاسې دا دی په لابراتوار کې بطرۍ لرو. یو بطرۍ موږ ته ضرور ده چې دا بطرۍ ده، یو سر منفي دی، بل سر څه شی دی؟ مثبت دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې د فلزونو د غیر فلزونو توپیر چې په برېښنا کې سره ښیو، نو راځو په عملي ډول موږ او تاسې تیوري شکل باندې ولوسته چې دوی په منځ کې توپیر دی. نو اوس راځو په عملي ډول ګورو. دا بطرۍ ده چې تاسې بطرۍ یو سر مثبت چارج لري او بل طرف منفي چارج دی. دا ګورو سره، او بل چې دی د مثبت طرفه چې دی مثبت لاینونه وصلوو، منفي طرفه چې دی منفي لاینونه سره وصلوو. یو بل چې دی موږ دغه ګروپ تاسې وینئ چې دا ګروپ دی، دا ګروپ یو طرفه مثبت دی، بل طرفه څه دی؟ منفي دی. ګرانو زده کوونکو، یو بل چې موږ تاسو په دې کې لرو هغه تار دی چې دا موږ او تاسو ته ډېر مهم دی. دا تار چې دی غیر فلز دی. موږ اوس دلته اصل د تجربه زموږ په دا تار باندې ده چې آیا لاینونه کیبلونه خو معمولی خبره ده چې برق تیروي، برېښنا تیروي، د یو سر نه ګروپ روشن کیږي. موږ اوس ګورو چې آیا تارم کولی شي چې برېښنا ګروپ روشن کا او کنه. دا غواړو په عملي ډول باندې ترسره کړو. ګرانو زده کوونکو، تاسې وګورئ دې خوا دغه سر منفي دی، د منفي سره وصلوو. دلته هم دا تور لاین د تور سره وصلوو، او بل لاین راخلو، یو سر د مثبت ساحې د بطرۍ سره وصلوو، بل چې دی دلته هم د مثبت سره. تاسې دلته ګورئ چې ګروپ روښانه شه او بطرۍ په یعنی د لاینونو وشل کولی. دا فلزونه دي چې دا د المونیم نه یا د مس نه جوړ شوي دي. نو فلز وکولی شول چې برېښنا ته څه انتقال ورکا، هدایت ورکا، د بطرۍ نه چې دی چارج راولي او ګروپ پرې څه کا؟ روښانه کا. اوس موږ غواړو چې د یو لاین موږ قطع کړو او د ده په وسیله باندې یا مکمل د لاینونه ترې وباسو، دا لاین هم وباسو. اوس غواړو چې تار وګورو چې آیا تار په وسیله باندې موږ کولی شو ګروپ روښانه کړو که نه. دا مثبت کې وصلوو او دا سر هم راولو دلته په مثبت کې وصلوو. دا سر موږ راخلو په دې سر د بطرۍ کې وصلوو. دا د تار دا سر راخلو موږ دلته. تاسې وینئ ګروپ روښانه نشه. ګروپ روښانه نشه په دې خاطر باندې روښانه نشه چې تار نشي کولی چې برېښنا د بطرۍ نه ګروپ ته څه کا؟ انتقال ورکړي یا هدایت ورکړي. نو موږ او تاسې په دې باندې پوه شو چې فلزونه قابلیت د دې لري چې برېښنا انتقال کا، خو غیر فلزونه قابلیت د دې نه لري چې برېښنا څه کا؟ انتقال کا. که چېرته موږ اوس د دغه په ځای باندې موږ بیا فلز وصل کو، فلز ورسره وصل کو د تار په ځای باندې دغه دی. که چېرته د تار په ځای باندې موږ بېرته فلز وصل کو، تاسې وینئ چې ګروپ څه شه؟ ګروپ روښانه شه. ګروپ څه شه؟ روښانه شه. خو هیڅ کله که چېرته موږ دا فلز ترې لرې کوو، دا تار چې دی د دې قابلیت نه لري چې برق ته څه ورکا یا برېښنا ته هدایت ورکا د یو ساحې نه بلې ساحې ته برېښنا انتقال کا. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې ښه ګټه واخلئ او زده کړي مو اوسي چې د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ څه توپیر و. دغه چې موږ او تاسې په تیر درسو کې هم د ده په هکله باندې نور مختلفو بحثونه درلوستل، مختلف توپیرونه د ده موږ او تاسې ولوستل چې نن یې د برېښنا و د برېښنا توپیر تاسې هم په عملي ډول باندې ولیده او هم په نظري باندې موږ او تاسې لوستی و چې غیر فلزونه نشي کولی چې برېښنا انتقال کا، خو فلزونه کولی شي، د دې قابلیت لري چې برېښنا د یو ساحې نه بلې ساحې ته څه کا؟ انتقال کا.
نو کوم ګروپونه چې موږ او تاسو وینو په خونو کې په کورونو کې کوم لاینونه چې موږ او تاسو وینو په ښارونو کې یا د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کوو موږ پایې وینو د برق دا ټول چې دي د فلزونو په واسطه باندې چې المونیم دی د المونیم یو فلز دی د المونیم په واسطې سره د یو ولایت نه یا د یو هیواد نه بل هیواد ته یا د یو کلي نه بل کلي ته یا زمونږ ستاسې کورو ته چې برېښنا راغلی ده دا ټول د فلزونو برکت دی او د فلزونو په واسطې باندې دا کار امکان لري او موږ او تاسې په عملي ډول هم ولیدل. ګرانو زده کوونکو د راتلونکي درسو په خاطر باندې چې موږ او تاسو په راتلونکي درس کې یو ډیر مهم بحث لرو چې هغه هم یو د اندغه موضوعاتو د توپیرو څخه دی چې هغه موږ او تاسې د فلزونو د غیر فلزونو په منځ کې توپیرونه ولوستل. نو راتلونکی درس چې کوم زموږ او ستاسې دی هغه په ټاکلي ګروپ کې د عنصرونو د الکتروني جوړښت ورته والی دی چې څنګه په یو ګروپ کې چې موږ او تاسې مخکې لوستي وو چې د الکتروني جوړښت یو سان دی یو شی دی که چېرته مثلا اول ګروپ موږ یو الکترون لري دویم دوه ګروپه دوه الکترونه لري دریم ګروپ هم درې الکترونه لري د ده په هکله موږ او تاسې په راتلونکي هفتې کې بحث لرو. نو د ده په خاطر باندې تاسې کورونو کې یو ځل همدا درس مطالعه کړئ ویل ولئ چې بیا وروسته چې دلته موږ او تاسې حاضرېږو او دا درس چې دی لولو په ده کې موږ او تاسې ته مشکل نه اوسېږي ستونزه نه اوسېږي. ښه وخت ولرئ. د کورنۍ دندې په خاطر باندې تاسې کورنۍ دنده دې همدا وي چې راتلونکي درس ته کاملا آمادګي ونیسئ ښه آماده اوسېږئ چې یو ځل یا دوه ځله د خپل ځانو سره په کورونو کې مطالعه کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.